د امنیت شورا د سلاکار سرور احمدزي په مشرۍ د کابود 14 بیلابیلو مرکزی ادارو استازو په ګډون راغلي پلاوي د هسک مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو سره ولیدل. دغه پلاوي د راتګ موخه د هسک مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال د رامنځته شوې پیښې غمرازي او د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو سره د ولسمشر د کړو ژمنو په تایید د حل په موخه د ولسونو د ستونزو اورېدل ښودل شوي دي. ننګرهار ته د راغلي پلاوي مشر سرور احمدزي وایي د د ولسوالۍ د ولسونو سره کړي ژمنې به په ترتیب سره عملي کیږي او دوی به یاده پروسه په مرکزي او ولایتي کچه وڅاري. چې رئیس جمهور ژمنې کړې وي په دې باندې فوراً کار روان شي او د دوی په خوښه همغږۍ باندې یا کومې ستونزې چې نورې پاتې وي هغه موږ هم واورېدې. نو انشاءالله په دغه به کار رواني، ځینې به زر کېږي، ځینې به لنډمهالي، ځینې به اوږدمهالي، چې په دغه اړوند به موږ مسلسل د والي صاحب سره هم په تماس کې یو، د وزارتونو سره، ولایتي ریاستونو سره، او همدغه سیل به د کورنیو د غړو سره چې ورته ویلیم د یو کمیټه دې جوړه کړي چې منظم وي او موږ ته هم لاسرسی په اسانه کېږي او زموږ هم ورته په اسانه لاسرسی کېږي. په همدې حال کې د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړو یې مینې ړنګې کړي. د امنیت، پوهنې او روغتیا په برخه کې د شته ستونزو ترڅنګ له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې له راغلي پلاوي سره یې یادې ستونزې د حل په موخه شریکې کړي. نو موږ په دې مجلس کې د هسک مینې په ولسوالۍ کې چې کومې ستونزې وي مختلفو کټګوریو کې چې هغه د زراعت سکتور او د معارف سکتور او د صحت سکتور او د امنیت سکتور او د کلو پراختیا سکتور او همدارنګه د سړکونو او د پلونو د سکتورو چې په دې برخه کې موږ وړاندیزونه وکړل. زموږ هیله غوښتنه دا ده چې زموږ دغه وړاندیزونو ته په کم نظر ونه کتل شي. من چې کوم جنګونه راغلي دي دوی زموږ کورونه سوځلي دي، دوی زموږ کورونه وران شوي دي. بل طرف ته خارجیانو چې په هغوی باندې کوم انداختونه کړي دي هغه زموږ د هغې د خوا نه زموږ کورونه وران شوي دي، کورونه مو تر دې د مکنډوالي دي. ژمنې کېږي نه جومات جوړ دی، نه سړک جوړ دی، نه کور جوړ دی، هیڅ نه دی جوړ، بس خبرې دي او وعدې دي او زموږ سره روانې دي. الله د خیر وکړي. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي له دې وړاندې هم امنیت شورا ته د هسک مینې ولسوالۍ د ولسونو 42 ستونزې په لیکلې بڼه لیږلې وې. تقریبا 42 مشکلات دي ودرلودل چې د مکتب، صحت، سړک، اوبه، زراعت، اسنادي دیوالونه او امنیت په باره کې دي ودرلودلې. نو ماغه علت چې د ملي امنیت د شورا د محترم رئیس محب صاحب په هدایت باندې چې هغې ته رئیس صاحب وظیفه ورکړې وه، دنده ورکړې وه. نو دا هیات نن د سرور احمدزي په مشرۍ دلته راغی. تقریبا د 14 وزارتونو منصبان وسره دي او دا ټولې هغه غوښتنې چې دي ودي هغه به ګوري، هغې ته به امکانات برابروي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د هسک مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو مسجد کې ځانمرګی برید ترسره شو چې په پایله کې له 80 زیات ولسي وګړي ووژل شول او له 40 زیات نور ژوبل شول.